امارت اسلامي د پاکستان څخه د غچ یا د بدل په حمله کې 19 پاکستانی عسکر وژل شوي. امارت اسلامي د دفاع وزارت خپل پر ایکس یا ټویټر ویبپاڼه باندې لیکلي دي چې وایي موږ په پاکستان کې هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځای څخه چې پر افغانستان حمله سوې ول او په افغانستان کې 46 بې ګناه کسان په شهادت رسولي ول. دې تازه شخړو کې 19 پاکستانی عسکر وژل شوي دي او 3 دانې د امارت اسلامي عسکر وژل شوي دي. څه هم پاکستان د دې تصدیق کړی دی چې پر امارت اسلامي د طرفه څخه پر دوی باندې جوابي کاروایي حمله شوې ده، خو تر اوسه پورې پاکستان د خپل 19 وژل شوو عسکر تصدیق نه دی کړی. د سازمان ملل دفتر یوناما په افغانستان کې د بې ګناه ماشومانو او ښځو وژل کېدلو تصدیق کړی دی او د پاکستان د دې حملې غندنه یې کړې. ښاغلي امرالله صالح د پاکستان پر افغانستان باندې د حملې سخت غندنه کړې ده او خپل ټویټر یا ایکس ویبپاڼه کې لیکلي دي چې افغانستان هیڅ نوع رادار یا دفاعي سیستم نه لري، خو بیا هم د پاکستان ناکاره پوځ ونه توانېدی چې مسله په نښه کړي، خو بې ګناه ماشومان او ښځې په شهادت رسولي دي. یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2023 کال کې دا درېیم وار دی چې مرزي شخړې یا د بارډر جنګ منځته راځي. نو ستاسو په دې باره کې څه نظر دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو درسره شیر کړئ. توجه نه ډېر زیاته مننه.